کیدای شي په هیواد کې ډیر کم داسې کسان وي چې هغوی د سراجي صاحب نامه سره آشنا نه وي او یا د سراجي صاحب کلام نه وي اوریدلی، خصوصا د سراجي صاحب دا کلام سراجي زه درنه لاړم خدای پامان خدای پامان بیګا خوب کې راته وایي شهیدان شهیدان چې غوټۍ مو مړاوي نشي د ارمان د ارمان او دا آخر کې وروستی او آخر بیت بیا دا دی نو اوس یې ستا نه اورو سراجي اجازه ده مولوي صاحب مهرباني سراجي صاحب. په واورینه شپه په اوښ پسې روان یم زه یو ستړی لاروی د یو کاروان یم د خپل ورور تاندې ته تکه توره تیږه پردی ګوتې ته غمی د بدخشان یم د گاون سلوک سلوک د اسرائیل دی فلسطین یم که خاوره د افغان یم د اټوم بټۍ زما په وینو جوړې زلوېدلې اوښکه اوښکه یم وران یم د اټوم بټۍ زما په وینو جوړې زلوېدلې اوښکه اوښکه یم وران یم خدایه ته مې کاروان واړوې په ګاټه دغه نیمه پیړۍ کېږي په تاوان یم د افغان ولس په برخه کې غداره د نړۍ د ناخوالو نه امنیو ذمهواره د نړۍ د افغان ولس په برخه کې غداره د نړۍ د ناخوالو بدبختیو ذمهواره د نړۍ د ناخوالو بدبختیو ذمهواره د نړۍ په کمزورو هیوادونو یرغلونه ولې ولې په کمزورو ملتونو یرغلونه ولې ولې هر ظلم ته چمتو ده او تیار ده نړۍ د ناخوالو بدبختیو ذمهواره ده نړۍ د ناخوالو بدبختیو ذمهواره ده نړۍ دو مخی دا په سلوکو په وینا کې توپیرونه دو مخی دا په سلوکو په وینا کې توپیرونه مخ سپینه او څټې تورله که هنداره د نړۍ د ناخوالو بدبختیو ذمهواره د نړۍ مخ سپینه او څټې تورله که هنداره د نړۍ د ناخوالو بدبختیو ذمهواره د نړۍ د افغان ولس په برخه کې غداره د نړۍ د ناخوالو بدبختیو ذمهواره د نړۍ